السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د مایکروسافت وینډوز 10 لومړۍ ورځ ده. دا ویډیوګانې تاسو ته په افغان ښوونځي کې ثبت کیږي. د مایکروسافت وینډوز 10 زده کړه په پښتو ژبه له استاد انجینر جمشید حقیار سره، او نن د درس لومړۍ ورځ ده. دا زموږ یوټیوب چینل د افغان پرایویټ های سکول د مکمل ویډیوګانې تاسو له دې یوټیوب چینل نه تاسو لاسته راوړی شئ. په لومړي قدم کې دلته یو پاور پوینټ کې ما تاسو ته یو سلایډونه جوړ کړي دي. ویلکم ټو افغان پرایویټ های سکول. دا زما د موبایل شمیره ده او دا زما ایمیل ادرس ده. تاسو که چیرې کوم پوښتنې لرئ تاسو کولی شئ موږ سره اړیکې ونیسئ. نو را به شو دا کومې ویډیوګانې د کوم کورس چې ما تاسو ته په نظر کې نیولی ده، دا تقریبا 6 میاشتې وخت نیسي. سی آی ټي درس درکوم په خیر. مایکروسافت وینډوز 10 چې ده دا 10 ورځو کې به خلاص شي، او دا اپریټینګ سیستم ده. اپریټینګ سیستم دا د معنی چې وینډوز پروګرام کولی شي چې یو زمینه مساعده کې نور پروګرامونو ته. دا یو اپریټینګ سیستم ده. مایکروسافت ورد بل خیر سره تاسو ته به درس درکمه. دا د کې موږ چې کوو دا اپلیکیشن ډاکومنټس د کې کار کوی شو. ورد پروګرام کې موږ کوی شو چې کتاب ولیکو، مجلې ولیکو، چپتر ولیکو، لیکنې کې وکړو، ډیزاین ورکړو. دا 10 ورځو کې به انشاءالله خلاصیږي. مایکروسافت اکسل ده، د دې 10 ورځو کې به دا خلاصیږي. د مایکروسافت اکسل کې څه کار کولی شو؟ میتھمیټیکل اینڈ لاجیکل کارونه دې کولی شو، یعنی حسابي کارونه پکې کولی شو، ریاضیکي کارونه، فرمولونه او حسابي پکې کولی شو. مایکروسافت پاور پوینټ ده، دا به په خیر 10 ورځو کې به خلاصوو. دې کې پریزنټیشن کېږي. پریزنټیشن دا معنی چې سلایډونه جوړیږي، کومه موضوع چې تشریح کېږي دا به پاور پوینټ کې یعنې موږ کولی شو. مایکروسافت اکسس ده، دا به په 10 ورځو کې په خیر خلاصوو. دې کې ډیټابیس پروګرامونه کار کولی شو. یو ډیټابیس جوړولی شو، شفاخانې لپاره، مکتب لپاره، کلینیک لپاره، رستورانت لپاره ډیټابیسونه پکې جوړولی شو. کورل ډرا ده، دا به په خیر 10 ورځو کې وایو. دې کې موږ څه کولی شو؟ ډیزاینینګ کولی شو، لوګو، بنر، دغه اعلانات چې د وړې وړې ورقې د کورسونو د مکتبونو د دو ته بنرس وایي. لوګو پکې ډیزاین کولی شو. او ایچ ټي ایم ایل ده، ایچ ټي ایم ایل هم 10 ورځو کې خلاصوو. دې کې ویب سایټ ډیزاینینګ ده. دا ویب سایټونه څه رقم ډیزاینېږي، لکه جیمیل ویب سایټ ده، فیسبوک ویب سایټ ده، دا پکې ډیزاین کېږي. او انټرنیټ ده، انټرنیټ به په خیر سره 15 ورځو کې وایو په خیر. دې کې انټرنیشنل نیټورک، دې کې څه رقم ایمیل جوړوو، څه رقم ایمیل چاته کوو، فیسبوک او دا ټول موږ په 15 ورځو کې له خیر سره وایو. را به شو کمپیوټر. کمپیوټر څه شی ده؟ کمپیوټر کلمه د یو لاتیني کلمې څخه اخیستل شوې د کمپیوټ نه. کمپیوټ په معنا د حسابولو ته وایي. کمپیوټر بل تعریف هم داسې ورکولی شو چې کمپیوټر یو برقي ماشین ده چې کولی شي په ډېر لږ وخت کې ډېر مشکل کارونه موږ ته حل کړي، مشکل کارونه موږ ته ترسره کړي. هغه مشکل کارونه موږ کولی شو چې د جمع، د تفریق، د ضرب، تقسیم او نورې عملیې ترسره کولی شو. یا هم کولی شو ووایي چې کمپیوټر ته برقي مغزه هم وایي. یعنی لومړی ځل لپاره کمپیوټر د چارلز بابیج په واسطه جوړ شوی ده په کال 1830 کې، چې خلکو بیا ورته د کمپیوټر پلار خطاب ورته ورکړ. بل سلاید ته بلد شو. کمپیوټر د کمپیوټر جوړښت په 2 برخو ویشل شوی دی. یو سافټویر چې نرم افزار. سافټویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې فزیکي ساختمان نه لري او هغه لمس کېدلی نشي، رانیول کېدلی نشي، تنها په سترګو لیدل کېږي. لکه وینډوز پروګرام، ګوره په سترګو لیدل کېږي اما لمس کېږي نه. که چا ویل چې دا د لمس کېږي، دا خو د صفحې مخه ته لمس کوي. همداسې ورد پروګرام ده. دا ټول دې ته نرم افزار یا سافټویر وایي. سافټویر د کمپیوټر هارډویر په کار اچوي. لکه د انسان په بدن کې روح، ګوره چې انسان بدن کې روح وي، دغه سافټویر لکه روح داسې ده. روح چې په بدن کې ګوره پښه دې کار کوي، لاس دې کار کوي، نو سافټویر هم انداسې ده
چې په کمپیوټر کې سافټویر وي د کمپیوټر کیبورډ به کار کوي، هارډ ډیسک به کار کوي، فوټوشاپ دا ټول شیان به پکې کار کوي. یعنی نو دا شو سافټویر. هارډویر څه معنا؟ سخت افزار. ټول د کمپیوټر پرزې چې فزیکی ساختمان ولري او هغه په لاس ورسره تماس نیولی شو، لمس کولی شو، لکه مانیټور ده د کمپیوټر دغه صفحه چې ده دې ته مانیټور ویلی شو. سی پی یو ده مثلا چې هغې کې هارډ ډیسک ده، پروسیسر ده او داسې نور کومې پرزې چې په لاس کې اخیستل کېږي او یو فزیکي ساختمان ولري دې ته سخت افزار ویلی شو. را به شو بل سلایډ ته ټایپس آف سافټویر. مونږ څو قسمه سافټویرونه لرو. په مجموع کې سافټویر په دوو برخو ویشتل شوی دی. یو سیستم سافټویر دی، یو اپلیکیشن سافټویر. سیستم سافټویر څه شته وایي؟ عبارت له هغه پروګرام څخه دی چې د کمپیوټر ټولې پرزې فعالوي او په کار یې اچوي. که چیرې وینډوز په کمپیوټر کې نه وي نو نورې د کمپیوټر پرزې او دا شیان ټول هېڅ کار نه کوي. نو دا وینډوز چې دا سیستم سافټویر ده. او دا نورې برنامې پروګرامونه لکه مایکروسافت اکسل ده، پاور پوینټ ده، فوټوشاپ ده، کورل ډرا ده، وورد ده، دا ټول اپلیکیشن سافټویر دي. دا اختیاري دي. اپلیکیشن سافټویر عبارت له هغه پروګرامونو څخه دی چې مونږ یې په خپل کمپیوټر کې په اختیاري ډول نصب کوو یا انسټالوو، لکه فوټوشاپ، اکسل او دا دي. او اپلیکیشن سافټویر سیستم سافټویر دې ته وایي چې د کمپیوټر ټولې پرزې فعالوي. سیستم سافټویر چې کمپیوټر کې نه وي کمپیوټر کار نه کوي، او اپلیکیشن سافټویر چې کمپیوټر کې کوي که نه وي نو کمپیوټر کار کوي. را به شو بل سلایډ ته مایکروسافت وینډوز 10. دا مایکروسافت وینډوز 10 مخکې مو خبره وکوله چې دا یو اپریټنګ سیسټم ده which provides basis for other programs to run. وینډوز یا د عملکرد پروګرام هغه پروګرام دی چې نور پروګرامونو ته زمینه برابروي ترڅو ترې استفاده وکړو. وینډوز د وینډوز ډولونه هم دي چې پخوا وخت کې به وینډوز 1985 و، 1998 و، 2000 و، بیا ایکس پی شه، بیا ویستا، بیا وینډوز 7، وینډوز 8، وینډوز 10، وینډوز 11 پورې هم تر اوسه راوتلی چې موږ او تاسې په خیر وینډوز 10 به وایو. بل سلایډ ته ولاړ شو. لیاوټ آف مایکروسافت وینډوز 10. لیاوټ مخې ته وایي. د مایکروسافت وینډوز دغه شیان موږ تر څېړنې لاندې نیسو نن ورځ لپاره. اول چې ده ډیسکټاپ ده. دغه ټوله صفحه چې تاسې وینئ دې ته ډیسکټاپ وایو موږ. بل آیکانس ده. آیکانس دغه هر یو ته موږ آیکان ویلی شو او ټولو ته یې بیا آیکانس موږ ویلی شو. ټاسک بار. ټاسک بار دغه لاندینۍ حصې ته دغه مکمل ته دې ته دغه لاندینۍ قسمت پټۍ ته موږ ټاسک بار ویلی شو. بل سټارټ مینیو. سټارټ مینیو دغه کونج کې چې کومه بټن ده چې کلیک کې دا سټارټ مینیو ده. سټارټ مینیو تاسو ته خلاصیږي. سټارټ مینیو نه موږ کولی چې نور پروګرامونو ته لاره پیدا کړو، د کمپیوټر تنظیماتو دا شیان وکړو. بل چې دا ماوس پاینټر ده. دا چې داسې ښورېږي دې ته ماوس پاینټر وایي. ډیټ انډ ټایم. دغه ساحه کې چې ساعت او تاریخ تاسو ته ښیي دې ته چې وایي ډیټ انډ ټایم ایریا وایي. بل نوټیفیکیشن ایریا. دلته د مسیج برخه ده. دلته چې ته کلیک کړې تا ته مسیجونه در ښیي چې مثلا یا وینډوز دې خرابه شوی یا وایرس راغلی. دې ته چې وایي نوټیفیکیشن ایریا. تا ته نوټیفیکیشن درکوي. او ټاسک بار آیکن څه شته وایي؟ دغه آیکنونه چې د ټاسک بار په سر دي دې ته ټاسک بار آیکنس ویلی شو. دا د نن ورځې درس د لومړۍ ورځې درس په دې هیله چې زده کړی مو وي.